په غزوه بدر کې 12 رمضان المبارک چې د غزا د پاره نبی علیه الصلاۃ والسلام د مدینه منورې نه را روان شو. ټول کسان د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره 314 کسانو 313 کسان د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره د مدینه منورې نه را روان شو. میاشت د روزې و 12مه روزه وه. د بیسرو سامانۍ خو دا حالت و چې د 314 کسانو سره صرف 2 اسونه صرف 2 اسونه د 314 کسانو سره صرف 2 اسونه دي او یا پکې اوخانو. یو اس چې دا د زبیر ابن عوام رضی الله تعالی عنه سره او دویم اس د مقداد رضی الله تعالی عنه سره. دا 2 صحابه کرامو چې صرف د دوی سره اسونه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوی له تقسیم وکړو. په هر وخت باندې 3 کسان مقرر کړو چې وار په وار باندې په یو وخت باندې 3 تنه ځای. یو به په بره ناسي، 2 به پیدل رواني، بیا به بل په وخت سور شي، بیا به نور 2 پیدل رواني. هر وخت باندې 3 کسان نبی علیہ السلام تقسیم کړو. 3 تنو ته یو وخت ورکو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ځان له سره وخت وانه غستو چې زما پکې دا وخت په دغه زما نه. د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره په یو وخت کې 2 ملګري رارو. یو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ، دویم ابو لبابه رضی الله تعالی عنہ. دا د نبی علیه السلام د اوخ ملګري وو. نو چې کله به د دې صحابه کرامو نمبر راغی کنه، نو دوی به نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ویل د الله پاک پیغمبره مونږ پیدل ځو، مونږ په اوخ نه سوريګو، په اوخ باندې به ته ناست یې، مونږ پیدل روان یو، مونږ تللی شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل وینه خو تاسو زمانه چا کې چې زه کمزور یم چې تاسو پیدل تللی شئ، نو زم پیدل تللی شم، او نه تاسو زمانه د ثواب ډیر زیات محتاجمن یئ. داسې هم نه ده چې تاسو ثواب ته احتیاج لرئ او زه نه لرم، او داسې هم نه ده چې زه کمزور یم او تاسو چا کې چې تاسو پیدل تللی شئ، زه به در سره پیدل ځم. نبی علیہ السلام د خپلو ملګرو سره په اوښ باندې ګورې نمبر کړی دی ښه، چې څه فاصلې پورې به نبی علیه السلام لاړ، بیا به یې صحابي ته وفرمایل علی رضی الله تعالی عنه اوس ستا نمبر دی، ته اوښ ته راوخې چې زه به پیدل ځم. بیا به چې د ابو لبابه رضی الله تعالی عنه نمبر راغی، اوس ته اوښ ته راوخې چې زه به پیدل ځم. حالانکې هغه صحابه کرامو چې په نبی علیه السلام باندې خپل سرونه شیندل، خو نبی علیه السلام دا نه ده خوښه کړې چې زه دې په اوښ ځم او زما ملګری دې پیدل روان دي. دا یې نه ده خوښه کړې. بیا چې کله نبی علیه السلام په دې دوران کې ابو سفیان ته خبر ورسېدو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام په قابلي باندې د حملې کولو دپاره د خپلو ملګرو سره را روان دی. نو ابو سفیان یو داسې وکړو چې مکې ته یو کس ولیږو، وی هلته خبر ورکه چې د خپلې قافلې حفاظت وکړي، د خپل سامان تجارت حفاظت وکړي. ته مکه کې خبر ورکه چې مخې له راوځي. یو دا، او دویم یو جاسوس خور کو وی ته زه چې نبی علیه السلام کم ځای ته را روان دی، ته زه ګوره. هغه کس چې مکې ته ورسېدو، نه هغه د خپل اوښ دا پوزه په توره وواله وینې کو او په مکه کې چیغې کړې. خلک ورته راټول شو، څه چل دی؟ وی ستاسو د تجارت په قافلې باندې حمله کېدونکي د مدینې د طرف نه د هغې حفاظت وکړئ. لاړ شئ د هغې څه وکړئ؟ حفاظت وکړئ. دلته کې ابو سفیان کسان خواره کړي چې تاسو د نبی علیه السلام د قافلې حال احوال ماله راوړئ چې کوم ځای ته راورسېده. نبی علیه الصلاۃ والسلام هم 2 صحابه کرام مخکې ولېږل چې د ابو سفیان قافله کوم ځای کې تېرېږي، هلته ماته خبر راکړئ. دا 2 صحابه کرام بدر ته راورسېدل، د بدر مقام ته. هلته یوه چینه وه، هغې خواله لاړو، اوبه یې ترې وڅکلې او مشک یې د اوبو ډک کړو، اوښانې اخوا د یو غونډکۍ ویښ ته پټ کېنولي وو. دوی چې اوبه څکلې دغلته یو 2 زنانه وې دې چینې په خوا کې، د هغې د یو بل سره جګړه شوه. دا یوه ښځه دې بلې ته وایي زما قرض پیسې راکئ که نه راکئ، په تا مې قرضه ده، هغه پیسې ماله راکئ که نه راکئ. هغه بله ښځه ورته وایي ته لږ صبر وکړه، د قریشو قافله را روانه ده، هم دې ځای ته به راځي، نو چې کله راشي نو زه به پکې ځان له څخه اخیستل او خرڅول وکړم، ستا قرض به تاله درکړم که نه، یو 3 ورځې پس دې ځای ته رارسي. او صحابه کرام پوه شو
چې د ابو سفیان قافله دې ځای ته را روانه ده. ښځو د خولې نه خبره واورېده که نه. اوس دلته کې د ابو سفیان هغه کوم جاسوس چې هغه هم دې ځای ته را رسېدلی و. هغه د ښځو سره بچ بچا وکړو. وی ټیک درځ دا خبره ټیک قافله دلته را روانه ده، خو در به کې پیسې چې دا دلته کې ځان له تجارت وکړي، در به کې پیسې. هغه هم لاړو. صحابه کرام دغې ځای نه اوښته وختل واپس شو. اوښانو ته وختل واپس لاړو. نبي علیه الصلاة والسلام ته وفرمایل وی د ابو سفیان قافله بدر ته را روانه ده، بدر ته را روانه ده. دلته کې ابو سفیان هغې کس نه تپوس وکړه د خپل جاسوس نه، هلکه څه دې ولیدل که څه دې ونه لیدل؟ وی هېڅ مې نه دي لیدلي، خو دغې بدر ځای کې چینه چې کوم ده دغلته دوه تنه راغلي وو، خان ورسره وو، اوبه یې وڅښلې، مشکونه یې د اوبو ډک کړه، واپس لاړو. وی خان وی او ابو سفیان هغې ځای له راغې، هغې اوښانو هغې ځای ته چې ورغی هلته د اوښانو پچې پرتې وې، پچې. نو هغه پچې چې راوغسته داسې په منځ یې نیمه کړه، چې نیمه کړه که نه هغې کې دننه د کجورې هډوکی و. اوښانو کجورې خوړلې وي، نو په پچې کې دننه د کجورې هډوکی و. نو هغه هډوکی چې داسې صفا کړو که نه، چې دا هډوکی چې دی که نه دا د مدینې د کجورو دی. دومره هوښیار خلک ښه وي دا هډوکی چې دی که نه دا د مدینې د کجورو دی. نو دا کوم دوه کسان چې راغلي وو دا هم د مدینې نه راغلي دي. بس د نبی علیه الصلاة والسلام جاسوسانو دې ځای ته راغلي دي. ابو سفیان خو خبر شو چې نبی علیه الصلاة والسلام را پسې دلته را روان دی، خپله قافله یې بدل کړه، لاره یې بدل کړه، په بله لار روان شو. هغه د بدر باندې چې کومه لار وه هغه یې څه کړله؟ پرېښوده، په بله لار روان شو. چې په بله لار باندې روان شو، ابو سفیان بیا مکې ته کس ولېږو، وی زه په خیر او په عافیت د هغوی نه راووتم، او که تاسو را روان شوي یې واپس شئ. موږ د هغوی نه راووتو، سامان خو راویستو، اوس تاسو څه له راځئ؟ مه راځئ. ابو جهل ورته وی نه، بدر کې مې ډمې نه ګډولي نو واپس نه راځم. زه به بدر ته ځم، اوس زه راوتی یم چې زه دوی ته خپل زور وښیم چې سبا دپاره بیا دا کار نه کوي. ابو جهل شروع شو. یو کس په مکه کې تیاره و چې راپاسه ځو. نو د مکې چې څومره سردارانو دا ټول د ابو جهل سره را روان شو، سوا د ابو لهب نه. د نبی علیه السلام چې کم تره و هغه د څه د عذر د وجې نه پاتې شو، او په خپل ځای باندې د ابو جهل رور یې را روان کو. د ابو جهل رور یې هغه ته ویله که زما په ځای ته لاړ شه. او په ابو جهل په رور باندې د اصل کې 4,000 درهمه قرضه وه، د ابو لهب پې قرضه وه. نو د ابو جهل رور ورته انکار هم نشي کولی ځکه قرضدار یې و. نو هغه هم را روان شو، په خپل ځای دی ولېږو. دویم امیه ابن خلف، دا هم د مکې په سردارانو کې و. دم ابو جهل ته وایي زه نه ځم، وی نه ځم، زه تا سره جنګ له نه ځم. دم اول انکار وکړو، خو ابو جهل پې زور ولګو، بیا را روان شو دا بدبخته. که نه اول انکار کړی و، او د انکار وجه دا وه که نه چې د دې امیه ابن خلف دا سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه سره دوستي ورورولي وه. دا سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه د مدینې منورې دی. نو د دې امیه ابن خلف د سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه سره ورورولي وه، دوستي وه. نو چې کله به دا امیه ابن خلف شام ته تجارت لته که نه، نو دی به ضرور د سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه خوا لته، د هغه سره به شپه په مدینه کې کوله. او دارنګه چې سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه مکې ته به راغی، نو شپې به بیا چا سره وي؟ د امیه ابن خلف سره. د دوی دوستي وه. چې د دوی دوستي وه، نو یو ځل د سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه مسلمان شو د هجرت نه وروستو، دی مکې ته راغی عمرې دپاره. نو چې عمرې دپاره راغی، نو د شپه د چا سره وکړه؟ د امیه ابن خلف سره شپه وکړه، د ده سره شپه وکړه. نو د امیه ابن خلف ته بیا وي ما طواف له داسې ټایم کې بوځه که نه چې په حرم کې څوک نه وي، چې زه ځان له ښه په آزاد زړه باندې طواف وکړم. او دویم دا خلک مینې نه، ځکه دوی ته پته چې دا مسلمان دی، نو بیا به راته تکلیف را رسوي. په داسې ټایم کې مې حرم ته بوځه چې هلته څوک نه وي. نو د امیه ابن خلف ورته وی ټیک ده. اوس دی کافر دی امیه ابن خلف، او سعد ابن معاذ رضی الله څه شوی دی؟ مسلمان شوی، خو ورورولي و، دوستي وه. نو په غرمه ټایم کې دی بوستو، په غرمه ټایم کې. نو غرمه ټایم کې د سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه د خانه کعبې نه طواف کو. نو په دغه غرمه ټایم کې ابو جهل راغی. چې ابو جهل راغی که نه، نو د امیه ابن خلف ته وی دا در سره څوک دی؟ دا لږ در سره څوک دی دا طواف چې کوي؟ نو هغه ورته وی دا زما د انصارو او د مدینې منورې هغه دوست دی، ملګری مې دی، رور مې دی، راغلی دی طواف له عمرې له راغلی دی. نو ابو جهل ورته وی دا تاسو دا خلک راولئ او بیا پې دلته کې پناه ورته ورکوئ؟ دا مسلمان شوی دی او ته ورله بیا هم پناه ورکړې ده، راځي طواف کوي. وی دا بېدینه خلک، نعوذ بالله، مسلمان ته وی دا بېدینه خلک تاسو دلته راولئ. نو چې دا بیا سعد بن معاذ رضی الله عنه ته ابو جهل وی
وی کو د امیه ابن خلف در سره نه وی کنه نو تا په زمانه دلته طواف نه وکړي تا په زمانه دلته طواف نه وکړه خو د امیه ابن خلف در سره نه وی دې در سره دی نو سی چلو کما نو سعد ابن معاذ رضی الله عنه ته په چغه وی قسم په الله کو د طواف نه دی منع کړم کنه ته به زی زمانه شام ته په کملار باندې ته په زمانه په مدینه باندې راشي مدینه به در باندې بند کم ته ما د مکې نه باندې ته په زمانه مدینه ته راشي نو چې سعد ابن معاذ رضی الله عنه ته دا خبره وکړه په تیز आवाज باندې کنه د امیه ابن خلف ورته سوی دا دوسی ورته سوی وی چپ شه دا خو زمونږ مشر دی ته په چغه باندې आवाज کوي ابو جهل کنه دا زمونږ سردار دی ته ورته په تیز आवाज باندې خبرې کوي چپ شه आवाज کته کا نو سعد ابن معاذ رضی الله عنه تسوي وی امیه چپ شه تم چپ شه قسم په الله ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه اوریدلی دي چې ته د نبی علیہ السلام د ملګرو د لاس قتل کیږي هغه خپل دوست وي ما د خپل محبوب نه اوریدلی دي چې ته د هغه د لاس قتل کیږي امیه ابن خلف ورته دا چا ویلی دي نبی علیہ السلام دا خبره کړی دا محمد دا خبره کړی دا صلی الله علیه وسلم سعد ابن معاذ رضی الله عنه او هغه دا ویلی دي د باندې را پیراغه پیر راغې بس پیر شو ایسی ونه وي کور ته چې کور ته لاړو نو ښځې ته څه وي وی یو خبره درته وکم وی وی زما د مدینې منورې د کم دوست چې راغلی ملګری هغه راته یو خبره وکړه پیسې درته وکړه وی دی راته وي چې ما د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه اورېدلی دي چې امیه ابن خلف په زما د ملګرو د لاسه قتل کیږي وی ښه او تا تم پته ده قسم په الله چې نبی علیه السلام دروغو نه وي نو ښځې ورته بس اوس خبره واضحه ده بیا احتیاط کوه نو د مکې نه ونوځي ګوره دومره پوه و چې نبی علیه السلام دروغو نه وایي نو ښځې ورته وایي تا ته پته ده چې هغه دروغ نه وایي خو بیا د مکې نه بار ته ونوځي نو ابو جهل چې په ده پسې راغی که نه وی زو غزا له مدینې ته وی چېرته هم نه ځم نو هغه ته خپل حالت هغه خبره معلومه وه د مدینې منورې د دوسته وی نه ځم وی ته ولې نه ځې ته د مکې سردار یې چې ته نه ځې نو دا نور خلک به څه لاړ شي ابو جهل ورته وایي ته خو سردار یې چې ته نه ځې دا نور خلک به څه لاړ شي وی نه ځم امیه ابن خلف بالکل کلک وی ځم نه د مکې نه وځم نه ابو جهل ورته څه وي وی داسې کار وکړه که نه زه تاله د ټولو نه تیز رفتار اس ګورم چې ډېر تیزه منډه وخي داسې اس ته له ګورم او زمونږ سره روان شه چې کوم ځای د خطره محسوس کړه را منډه کوه واپس مکې ته راځه خو په دې موکره سره ځکه اوسه چې خلک پاتې کېږي ستا د وجې نه امیه ابن خلف ورته وي ټیک ده وځم خو در سره وځم خو د نیمې لار نه به واپس راځم ګوره دومره یقین و چې نبی علیہ السلام دروغو زه به د هغې د لاسه قتل کېږم نو وځم در سره وځم خو د نیمې لار نه به څه کېږم واپس کېږم چې ټیک د ابو جهل ته یې د مړه د لارې نه واپس راځه خو اوس را سره ملګری شه نو کور ته راغی ښځې ته وي زما سامان مامان تیار که زه وځم ښځې ورته وي د هغې انصاري هغې رور د هغې انصاري دوست او وروره خبره د یېره ده سعد ابن معاذ درته څه ویلي وه خبره د یېره ده وی نه یېره مې نه ده خو زه در زه د کمې جنګ له ځمه زه خو صرف د مکې نه وځم د لارې نه واپس را تښتم خو چې دا خلک صرف وباسم د مکې نه زما د وجې نه خلک پاتې کېږي چې دوی وباسم زه واپس راځم زه در کمې ځمه ښځې ورته وي ټیک ده خو ګورې لاړ نه شي بس دی روان شو چې روان شو کوم ځای کې به چې دوی پړاو اچو د به خاص د ځان خوا ته تړو چې زما ته موقع میلاویږي چې واپس تښتمه خو د خدای شان ده او د تقدیر فیصله دا وه چې ده ته به موقع نه میلاوي ده چې واپس شوی وي ده به ډېر کوشش کو چې واپس راو تښتي خو دومره به د چا په نظر کې و چې نه شو را تښتېدی را پټېدی نه شو حتی در دې پورې چې دی ورسېدو نو دم ابو جهل ته انکار وکړ د امیه ابن خلف وی زه ستا سره نه ځما خو ابو جهل په دې باندې روان کو وی زمونږ سره اوس روان شه خیر دی بیا راځه خو چې اوس ستا د وجې نه خلک پاتې نه شي نور د مکې چې څومره سردارانو که نه هغه ټول په دې غزا کې په دې جنګ کې موجود وو د نبی علیہ السلام خلاف ووتلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خبر ورسېدو چې د ابو سفیان قافله مکې ته لاړه د ابو سفیان قافله مکې ته ورسېدله خو د هغې طرف نه ابو جهل را روان دی او د اسلحې نه ډک را روان دی د مسلمانانو خلاف را روان دی مسلمانانو جنگ له را روان دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مقام روحا ورته ویلی شي چې هغې ته ورسېد که نه نو ودرېد صحابه کرام را جمع کړو چې را جمع کړو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابه کرامو سره مشوره کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي وایي تاسو ته پته ده چې موږ د ابو سفیان قافلې د تجارت قافلې پسې راوتي
اخو لاړه د لاس نه ووتله خو ابو جهل را روان دی سره د اسلحې را روان دی زمون خلاف را روان دی مونږ پسې جنگ له را روان دی اوس څه وکړو ما له مشوره راکړئ اوس څه وکړو مخکې لاړ شو که واپس شو مدینې منورې ته ابوبکر رضی الله تعالی عنه پاڅېدو او ډېر ښکلی بیان یې وکړو او نبی علیه صلات وسلام ته وفرمیل د الله پاکه پیغمبره مونږ مخکې ځو که ته وایې چې ځو مونږ ستا نه شاته کېدونکي نه یو بیا عمر رضی الله تعالی عنه پاڅېدو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وفرمایل چې موږ ستاسو سره ولاړ یو کو ته هر څه موږ باغ کو نبی علیہ السلام بیا یې مشوره راکړي حضرت مقداد رضی الله تعالی پاسید او مقداد رضی الله تعالی بیان شروع کو او په بیان کې څه وی والله لا نقول كما قالت بنو اسرائيل لموسى اے دا الله پاک پیغمبره قسم په الله مونږ ته هغه خبره نه کوو کوم چې بني اسرائیل موسی علیه السلام ته کړې وه چې اذهب انت وربک فقاتلا انا ها هنا قاعدون اے موسی ته لاړ شه او جنګ وکړه مونږ به دلته ناست یو مونږ تا ته دا خبره نه کوو مقداد رضی الله تعالی ته وفرمایل وی د الله پاک پیغمبره مونږ به ستا نه جنګي ګستاخي طرف ته ستا شا طرف ته ستا نه مخې ته هر طرف ته به مونږ ستا نه ولاړ یو مونږ دا تا ته نه وایو چې ته لاړ شه او ته ستا رب دې پوه شي مونږ به ستا سره ځو او بیا به هم جهاد کوو مقداد رضی الله تعالی ډېر یو جذباتي بیان وکړو ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی فرمایي عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی فرمایي وایي چې کله مقداد رضی الله تعالی بیان وکړو که نه او دی وي د الله پاک پیغمبره مونږ هغه کار نه کوو کوم چې بني اسرائیل د موسی علیه السلام سره کړی مونږ بستانه هر طرف ته جنګیږو وای دا خبره چې مقداد رضی الله تعالی وکړه کنه د نبی اسلام په دې مخ باندې داسې یو خندا رااله د نبی اسلام د مخ داسې تازه شو چې د مقداد رضی الله تعالی دا بیان واوریدو ځکه ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی فرمایي وای مونږ چې مقام روخا ته ورسېدو کنه نو د هر تن په زړه کې دا چې مونږ خو جنگ لنی را روان شوي مونږ تجارتي قافلې پسې را روان شوي نو مونږ د ابو جهل سره جنگ څنګه کوو هر سړی په زړه کې دا یو شک او یو خبره و چې جنگ به اوس مخکې څنګه کېږي مقداد رضی الله تعالی چې پاسې دا بیان یې وکړو که نه وی ټولو صحابه کرامو دغه وویل چې د الله پاک پیغمبر موږ به ستا نه هر طرف ته جنګېږو وی بیا د هر صحابي په زړه کې دا ارمان و چې ما د مقداد رضی الله تعالی په شان خبره کړې وې خو نبی علیه السلام بیا اواز کوي ما له مشوره راکوي ما له څه راکوي مقداد رضی الله تعالی دومره جذباتي بیان وکړو خو بیا نبی علیه السلام فرمایي ما له څه راکوي مشوره راکوي سعد ابن معاذ رضی الله تعالی پوه شو چې د نبی علیه السلام اشاره چاته ده ځکه چې عمر هم چې دی نو دا مهاجر صحابي دی مقداد رضی الله تعالی مهاجر صحابي دی ابوبکر رضی الله تعالی مهاجر صحابي دی او نبی علیه السلام بیا اواز کوي ما له څه راکوي مشوره راکوي نو سعد ابن معاذ رحمه پوه شو چې د نبی علیه السلام اشاره انصارو ته ده اے انصارو تاسو لږ مشوره راکوي نو سعد ابن معاذ رضی الله تعالی پاسېدو دا انصاري صحابي دی پاسېدو بیان شروع کو او بیان شروع کو او د بیان خلاصه دا او په اخر کې فرمایل د الله پاک پیغمبر مونږ پتا ایمان راوړی دی مونږ پتا سره راوړی دی ایمان راوړی دی مونږ ته د الله پیغمبر منلی قسم په الله کو ترا ته و چې دریاب ته وردانګئ مونږ به ټول وردانګو یو انصاري صحابي به رانه مرستونه پاتې کېږي ته خو غزا یې دی که نه چې جنګ کوو کو ته راته اوس ووایې چې ټول انصار دریاب ته وردانګئ مونږ به وردانګو یو انصاري صحابي به شاته نه پاتې کېږي چې کله سعد ابن معاذ رضی الله تعالی د انصارو د طرف نه دا بیان وکړو که نه نبی علیه السلام بالکل څه شو مطمئن شو او خوشحاله شو ډېر زیات خوشحاله شو نبی علیه السلام د مخکې تلو څه وکړله فیصله وکړه چې زو اوس کو د ابو جهل د قافلې سره جنگ راځي او کو د ابو سفیان د قافلې سره جنگ راځي خو وروستو کېدونکي نه یو موږ به اوس څه کوو دا بدر مقام ته راورسېدو او کم ځای کې چې چینه وه په هغې طرف ته هغې پړاو واچو په اوبو باندې هم قبضه وکړه د چینی او کم طرف ته چې کلک میدان او کلک خاوره وه هغې ځای ته خپل پوجونه واچول نبی علیه السلام وروستو راورسېده د بدر مقام ته نو چې راورسېدو نو د اوبو چې کومه چینه وه دغې ځای کې هغې باندې هم د قریشو قبضه وه او دغرنګې کم کلک میدان چې و په هغې باندې هم کافرو قبضه کړې وه نبی علیه السلام طرف ته اوبه هم نه وي او شګې وي ریګستان
نو په شګو کې سړی منډه نشي والی راتاویږي پکې خپې پکې خښېږي او د کافرو طرف چې کلک و په هغې کې خو منډه هم ښه والی کېدله صحابه کرامو نبی علیه الصلاة والسلام ته وفرمایل د الله پاکه پیغمبره په اوبو باندې هم هغې قبضه کړې ده او دغه رنګې کلک طرف چې دی هغه هم هغې قبضه کړی دی مونږ سره خو یو اوبه نشته او دویم طرف دا دی چې کوم د شګو میدان دی هغه راته پاتې شوی دی نبی علیه الصلاة والسلام د الله تبارک وتعالی په دربار کې دعا وکړه نو الله تبارک وتعالی په د شپې باران وورو دا غي ذکر الله تبارک وتعالی په قران کې کړی دی وينزل علیکم من السماء ماء ليطهرکم به الله تبارک وتعالی په باران وورو باران خصم باران وشو نو چې باران وشو نو صحابه کرامو ځان له اوبه هم جمع کړي ډنډون منډونه کې پاکي اوبه ودرې دي هغې ته زر زر لوښي ډک کړو نو ځان له اوبه برابر کړي دویم دا دی چې په دې شګ باندې باران وشي دا کلکه شي د دې نه یو سیمټ غونته جوړ شي نرشک شي دا کلکه شي او کم طرف ته چې خاورې نه هغې کې خټې جوړې شي خو چې بیا پکې منډه وای چې ورته تاویږي به نو باران وشو یو خو صحابه کرامو ته اوبه هم پوره شوې دویم دا دی چې هغه شګلن میدان کلک شو او هغې طرف ته چې مټینه خاوره وه هغه خټې وګرځېدلې نو د هغې هغه طرف نقصاني شو د مسلمانانو هغه طرف هغه پیدمن شو نو چې کله سار شو نو سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ رأی ورکړه په دې غونډګۍ باندې نبی علیه الصلاة والسلام ته یو سفر روح کو دی به په دې کې وي دی به جنګ له نه راځي او د ده په سیکورټۍ باندې بس صحابه کرام ولاړ وي نو دا رأی ډېرو صحابه کرامو ته خوښه شوله نو په هغې غونډکۍ باندې نبي علیه الصلاة والسلام لره سفر روح کو دا داسې ځای و چې په هغې به ودرېدو لاندې به د ټول میدان ښکارېدو نبی علیه الصلاة والسلام لره هلته سفر جوړ شو او ابوبکر رضی الله تعالی عنہ سره ملګری دی سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ فرمایي وایي نبی علیه الصلاة والسلام او ابوبکر رضی الله تعالی عنہ چې کله سفر وشو دواړه ورته دننه شو او ما توره راواغسته زه په دروازه ودرېدم او چې نبی علیه السلام څنګه دننه شو په مانځه ودرېدو 2 رکعته نفل یې وکړو او الله تبارک وتعالی ته دعاګانې وکړې چې کله دعاګانې وکړې بیا راکوز شو ښکته د نبی علیه الصلاة والسلام په دې مخ باندې داسې خوشحالي غونته وه صحابه کرام حیران شو چې دا خو د خوشحالۍ موقع نه ده دا خو د خوشحالۍ موقع نه ده او نبی علیه الصلاة والسلام په دې موقع باندې هم څه کېږي خاندي نبی علیه الصلاة والسلام سره صحابه کرام ملګري دي نبی علیه الصلاة والسلام داسې په میدان کې ګرځي یو ځای ته لاس نیسي وایي دا د پلانکي ځای دی دلته به پلانکې مردارېږي دا د پلانکي ځای دی په دې ځای به پلانکې مردارېږي دا د عتبه ځای دی دا د شیبه ځای دی دا د ولید ځای دی دا د ابوجهل ځای دی دا یو کافر نوم اخلي او یو ځای ښیي صحابه کرامو باندې زیری وکړو علي رضی الله تعالی عنہ فرمایي وایي په کومه شپه باندې چې سار له به جنګ کېږي په دغه شپه باندې وایي موږ تمامو صحابه کرامو خوب وکړو داسې یو صحابي نه پاتې شوی چې هغه ویښ پاتې شوی ټول اوده شو وایي سیوا د نبی علیه الصلاة والسلام نه چې نبی علیه السلام خوب نه وکړی تمام شپه الله تبارک وتعالی ته جړه فریاد کوم او الله نه دعاګانې غوښتلې چې سار شو نبی علیه الصلاة والسلام صفونه جوړول نو داسې صفونه جوړ کړو نو نبی علیه الصلاة والسلام چې د غزا دپاره صفونه جوړول نو دې کې یو صحابي سواد رضی الله تعالی عنه د هغه دا خېټه داسې لږه مخې ته راوتې وه صف کې لږ مخې ته ولاړو که نه نو نبی علیه الصلاة والسلام هسې بطور خوش طبیعتۍ بطور مزاق بطور ټوکې دا تیر وسره غشي وسره په لاس کې و که نه نو هغه په دې خېټه باندې داسې کو سواده دننه کې خېټه دننه کې د صف نه بار ته راوتې ده هسې خندنې ورسره کوه نو دا غشی پې داسې تیر کو نو چې تیر کو نو هغه ورته وایي د الله پاکه پیغمبره خوږ دې کړمه پیغمبره خوږ دې کړم د الله پاکه پیغمبره خېټه دې راله په غشي باندې خوږ کړه نبی علیه الصلاة والسلام ورته وایي ښه وایي د الله پاکه پیغمبره مونږ په تا باندې ایمان راوړی دی ته زمونږ پیغمبرې صحابه کرام حیران دي چې دا دی نبی اسلام ته څنګه خبرې کوي مونږ په تا باندې ایمان راوړی ته زمونږ پیغمبرې تا راته وایي چې انصاف په کوئ نبی علیه السلام ورته فرمایي او بالکل ما ویلي چې انصاف کوئ نو زما د خېټه
زخمی کړه خوږ دې کړم اوس انصاف دا دی چې زه ستانه بدل واخلم ته راته وایې چې انصاف کوئ نو زه دې زخمي نه کړم خوږ دې نه کړم نو اوس به ستانه بدل نه اخلم نبي علیه الصلاة والسلام ورته وي سواد بدل واخله نو سواد رضی الله تعالی ته څه فرمایي نه کنه د الله پاک پیغمبره بدل دې نشي اغوستو وی څنګه وی تا چې زما په خېټه باندې غش راکاږو نو زما خو په خېټه باندې کمیس نو صادر پې نو زما په خېټه باندې کپړه نه وه ستا په خېټه باندې خو کپړه ده نو زه څنګه بدل واخلم لومبې خېټه ښکاره که چې زه درنه بدل واخلم صحابه کرام حیران دي دا څنګه صحابي دی نبی علیه السلام د خېټې مبارکې نه داسې صادر لرې کو وی هو سواده بدل واخله سواد رضی الله عنه چې د نبی علیه السلام خېټه مبارکه څنګه ولیده که نه او رامنډې کړې وان خط پورې او په جړا شو ورته او داسې دا خېټه مبارکه ول ښکل کړه وی د الله پاکه پیغمبره دا مې ارمانو چې دې سره شونډې ولګوم کېدای شي دا مې تا سره آخري ملاقات دي جنگ شروع کېږي د الله پاکه پیغمبره کېدای شي دا مې سره آخري ملاقات دي بدل مې درنه نه اخیستو خو دا مې خوښوله چې ته ماته خېټه مبارکه ښکاره کړه زه پې شونډې ولګوم بدل مې نه اخیستو داسې عجیبه غونته واقعه په دغه ځای کې مخې له راله نبي علیه السلام چې صفونه جوړ کړو د کافرو د طرف نه یو تنو عمیر ابن وهب چې د دې ابو جهل ته وویل وی زه ځمه او د مسلمانانو دا لښکر ګورم چې دا څو کسان دي دی اس ته سور شو د عمیر ابن وهب او چې داسې ګیر چاپیره چکر ولګو نظر یې واچو که نه واپس راغی نو بل یو کافر حکیم ابن حزام دا وروسته بیا مسلمان شوی خو دغه ټایم کې کافر دی حکیم ابن حزام له راغی یاره ما خو د مسلمانانو نه ګیر چاپیره چکر ولګو خو ډېر لږ کسان دي دغه 300 کسان ما ته ښکاري 300 کسان به یې اندازتن او څه شی ورسره شته هم نه اسلحه ورسره هم نشته دی دا خو پاک داسې راغلي دي او لږ کسان دي ویره دوی مونږ له دوکه راکوي دوی مونږ له څه راکوي اسلحې نه دي راغستې او لږ کسان دي او تش لاس مخې ته راغلي دي دوی مونږ له دوکه راکوي چې مونږ پې حمله وکړو شاته نور کسان ناست دي خو دوی مخې ته مونږ له ځکه راغلي دي چې مونږ پې حمله وکړو هغه راباندې شا غاړې راپاسي وی زه ګورم ګیر چاپېره نور هم سیکم بیا اس ته وختو چې اس ته وختو داسې ګیر چاپېره د غرونو نه تاو شو راتاو شو لرې پورې لاړ واپس راغی حکیم ابن حزام ته یم دکه 314 بل څوک سره شته دی نه هېڅ څوک سره نشته خو ما ته داسې ښکاري که نه چې دوی د مدینې منورې نه مرګ راوستي دي دوی د مدینې منورې نه چې دا 314 راغلي او تش لاس راغلي که نه دوی مرګ له راغلي ځان وجني نو دوی خو مري او مري خو چې دوی مري نو خامخا د ځان سره به یو کس زمونږ نه مړ کوي 300 کسان دی دوی خو مري او مري ځکه تش لاس راغلي زمونږ مخې له او مونږ سره تورې دي نو دوی خو ځان وجني خو چې ځان وجني خامخا به زمونږ نه یو تن خامخا وجني نو د عمر ابن وهب ورته وی چې 300 کسان زمونږ نه مړه شي او دوی مړه شي دا هم زمونږ د قریشو خلک دی زمونږ رور او نسب خلک دی نو چې دوی مړه شي او زمونږ نه هم دومره مړه کړي د هغې نه پس به د ژوند بیا څه مزه وي ابه څه ژوند بیا مونږ په مکه کې تیر کړو چې دوی مو وژنو او زمونږ نه هم دوره نور مړه شي هغې ژوند به بیا څه خوند د حکیم ابن حزام ورته ویل که دا خبره دې ټیک وکړه مونږ مرو دوی مرو په خپلو کې جنگ دی نو بیا به مونږ څه ژوند تیر کړو وی قافله د ابو سفیان چې زمونږ د تجارت قافله هغه تلې ده دلته کې څه شي د جنګېږو دوی راله دواړه او دوی دا خبره دغه ته وکړه د کفارو یو سردارو عتبه ته وویلو وی عتبه دغه 300 کسان راغلي دي او دوی به مونږ وجنو خو دوی به زمونږ نه یو تن خامخا وجني نو څه شي له دوی وجنو خپل خلک وجنو که نه نو چې دا جنگ ختم شي مونږ واپس مکې ته لاړ شو نو څنګه به وي عتبه ورته وي دا خبره ټیک ده جنگ څه شي له کوو جنگ ولې کوو دا عتبه چې دی به د جنگ نه شاته کېدو دا عتبه او شیبه دا رونه وو دوی د جنگ نه دا شاته د دوه وجو نه کېدل د دوی یو غلام و دغه عداس نوم و د دې عتبه غلام و دغه نوم عداس و بیا دا آزاد کړی و دا عداس چې و دا نصرانی و د په نبی علیه الصلاة والسلام باندې ایمان راوړی و او د نصرانیت نه توبهګار شوی و نو چې کله دا عتبه او شیبه راتله د مدینې منورې ته جنگ لا نو هغې په خپو پورې انښتې او نه یې پرېښودل وی تاسو مه ځئ وی ولې نه ځو ته ولې مونږ پسې مونږ دې خپو نیولي چې مه ځئ وی مه ځئ هغه د الله رسول دی د هغه سره تاسو مقابله نه شئ کولی
خو ما ته پته ده چې هغه تاسو وجني مړه کوي خو نو په تاسو خپای مه ځئ. هغه ورته ته رښتیا وایي چې دا د الله پیغمبر دی؟ او زه د رښتیا هم د الله پیغمبر دی او دا جاړم ځکه چې په تاسو پسې خپای م تاسو هلته مرګ له روان یې. نو دوی خو دا خبره په زړه کې راغله چې یاره عاده سره ته چې د الله پیغمبر دی تاسو مرګ له ځئ. دوی د دې جنګ نه لږ شاته کېدل. او دویم دا چې د نبی علیه السلام ترور و عاتکه رضی الله تعالی عنها هغې خوب هم لیدلی و. په هغې کې هم دې ته اشاره وه چې دا کم خلک د مکې نه روان دی دا مرګ له هلته روان دی. نو دوی د جنګ نه لږ شاته کېدل. نو دوی عتبه ورته وی دا ډېره ښه خبره ده زه ځمه چې دا خبره د ابو جهل سره وکړم. ابو جهل سره وکړمه. بهرحال په دې کې بل تن ورغی ابو جهل ته وی عتبه وایي چې یاره جنګ نه کوو واپس ځو. نو ابو جهل ورته وی عتبه خو ځکه دا خبره کوي که نه چې د هغه زوی مسلمان دی د مسلمانانو په صف کې ولاړ دی نه خو خپل زوی بچ کوي ځکه د جنګ نه شاته کېږي. او په دې کې یو تن یې راوغوښتو د مسلمانو د لاسه یو کافر مړ شوی په لاره باندې دا کې کسرور یې راوغوښتو چې رور یې راوغوښته که نه ویې لکه ستا هغه تره خو وي عتبه چې واپس ځو ستا د رور بدل نه اخلي رور بدل نه اخلي. اوس دا خلک را پارو نو هغه چغې کړي وی وا عمره هغه خپل مړ رور یادو چغې کړي وا عمره وا زما عمره روره وا زما عمره روره چې دا چغې شروع کړي چې په خلکو کې لږ غیرت را واچو که چې دوی مسلمانانو راله سړی وجله تاسو دې نه واپس ځئ. بهرحال دا عتبه د خپلې خبرې نه څه شو واپس شو. وی صحیح ده چې تاسو وایي جنګ کوو نو جنګ به وکړو. صفونه جوړ شو یو طرف ته د مسلمانانو صفونه جوړ شو بل طرف ته د ابو جهل صفونه جوړ شو. د هغې طرف نه درې تنه راووتل مقابلې ته عتبه شیبه او ولید. عتبه او شیبه او ولید دا عتبه او شیبه رونه وو او دا ولید یې زوی و او د دې یو وراره و. نو یعنی دوه رونه او یو وراره راووتل جنګ له دوی درې واړه راووتل مقابلې له. आवाज یې وکوي تاسو کې څوک راوځي نو د دې طرف نه درې کسان ورلو عوف رضی الله تعالی عنہ معوذ رضی الله تعالی عنہ او عبد الله بن رواحه رضی الله تعالی عنہ دا درې وړ صحابه کرام وروتل. دا معوذ رضی الله تعالی عنہ دا عوف رضی الله تعالی عنہ دا رونه دي او دا د حارث زامن دي. دا عفرا یو زنانه ده دا معاذ او معوذ نمونه خو به تاسو اورېدلي که نه دا د عفرا زنانه زامن وو. ته دې اووه زامن وو درې د یو خاوند نه او څلور د بل خاوند نه او اووه واړه زامن په جنګ بدر کې شریک وو. داسې زنانه هم تېرې شوي دي ښه. د عفرا رضی الله تعالی عنها اووه زامن او اووه واړه په جنګ بدر کې شریک وو واړه. نو دا دې طرف هم دوه رونه راووتلو عوف رضی الله تعالی عنہ معوذ رضی الله تعالی عنہ او عبد الله بن رواحه رضی الله تعالی عنہ دوی مقابلې ته وروتل. چې وروتل عتبه ترې نه تپوس وکړو تاسو څوک یې؟ دوی ورته رهتم من الانصار موږ د انصارو کسان یو موږ انصار یو ستاسو خلک نه یو. نو عتبه ورته وایي ستاسو سره زموږ هېڅ کار نشته تاسو سره نه جنګېږو تاسو واپس شئ موږ له زموږ د مقابلې خلک روباسئ مهاجر روباسئ د مکې والا روباسئ زموږ د هغې سره مقابله ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام आवाज وکړو وی حمزه دا ترو وی حمزه وزه علی دا د ترز علی رضی الله تعالی عنہ وزه او عبیده بن حارث رضی الله تعالی عنہ وزه. درې صحابه کرام اوتل د دې طرف نه خو د صحابه کرامو مخونو باندې داسې صادرو باندې تړلي صرف سترګې ښکارې دي مخونه یې پټو. نه هغې طرف ته نه عتبه تپوس وکړو وی تاسو څوک یې؟ نو حمزه رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی زه حمزه ما علی رضی الله چا کړو زه علی ما او دې طرف نه عبیده بن حارث رضی الله تعالی عنہ زه عبیده ما. نو عتبه ورته وی و زمونږ د مقابله خلک وروته ځکه دام د مکیو کنه و زمونږ د مقابله وروته. بهرحال درې واړو یو بل سره مقابله وکړه. نو علی رضی الله تعالی عنہ حمزه رضی الله تعالی عنہ د عتبه په مقابله کې ورغه او علی رضی الله تعالی عنہ د ولید مقابله کې او د شیبه په مقابله کې عبیده رضی الله تعالی عنہ او عبیده بن حارث رضی الله تعالی عنہ دوی مقابله وکړه. نو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ حمزه رضی الله تعالی عنہ خپل لومبي گزار سره دوه کافر مردار کو خو عبیده رضی الله تعالی عنہ چې کنه په د باندې خپل مقابل گزارو کوندل خپواله چې خپل ولا دې راتاو شو. نو علی رضی الله تعالی حمزه رضی الله عنه محمد الله ورسید بل کافر مردار کو
او عبیده رضی الله تعالی راوړو د نبی رسول الله خواته کې خودو چې کله د نبی رسول الله خواته کې خودو نبی رسول الله والسلام ته فرمایي د الله پاک پیغمبر زه شهید یم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته او فرمایل او عبیده ته شهیدی نو په دغه ټایم کې دی وی کاش چې ابو طالب ژوندې وي چې ما ورته نن ښودلی وي ابو طالب به اشعار ویلو وی نبی علیہ السلام به موږ تر هغې پورې ورنکو کافرو ته تر څو چې موږ خپلې بیبیانې کونډې کړي نه وي کاش چې نن ابو طالب ژوندې وي چې ما ورته وویلی چې موږ خپلې بیبیانې کونډو خو نبی علیہ السلام دشمن له نه ورکو کاش چې دا شعر مې ورته نن ویلی چې ستا د شعر مصداق مونږ یو چې سرونه په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې شیندو بهرحال ته دې نه بار جنگ شروع شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغی او کم سفر چې راخ کړی صحابه کرامو دله هغې ته ورننوتو او ابوبکر رضی الله تعالی عنه سره ورننوتو او په دروازه باندې سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه توره نیولې ولاړ دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کله په سجده باندې پریوزي کنه الله ته جاړي نو کله سر اوچت کنه لاسونه اوچت کې الله ته جاړي نو حدیث مبارک کې راځي وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام داسې لاسونه نیولي او الله ته لاسونه اوچت کړي دي خو جنگ شروع دی نو د الله په دربار کې دعا کوي وی الله په مکه کې مې ډېر کوشش وکړو الله په مدینه کې مې ډېر کوشش وکړو صرف دغه 314 مې الله تیار کړو اغم پخپوخ پیال بی پسر باندې سرتور او اصله هم نه لري الله دغه 314 رسم الله راوستي دي الله کو ستا خوخه چې د نن نه بعد ستا نوم نه غستل کېږي نو دوی را لمړه الله کو ستا خوخه چې په مقدس مکه ستا عبادت ونشي نو دغه 314 سره لمړه الله خو کو ستا نوم په مقدس مکه یادېږي نو الله د دوی حفاظت وکړه لاس یې اوچت کړی او داسې جاړي ابوبکر رضی الله تعالی عنہ د شان راغې د ډېرې عاجزۍ نه د نبی اسلام نه دا صادر داسې وښودې دا اوږې ښکاره شوې چې ښکاره شوې ابوبکر رضی الله تعالی عنہ راغې دا صادر یې راوغسته د نبی اسلام په اوږه یې واچو او د شا غاړې داسې لاسونه تاو کړه چغې ورته کړې د الله پاک پیغمبره بس که نور مه جاړه الله ستا آواز واورېدو الله به دې صحابه حفاظت کوي د الله پاک پیغمبره بس کا علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی جنگ شروع دی وی زه به ټایم په ټایم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تماشې له راتلم وی په دې جنگ په دې دوران کې یو ځل میزان غلی غونته کې راویستو وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواله رالم که نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام په سجده باندې پروت دی نبی علیہ السلام په سجده پروت دی او الله ته جاړي وی زه لاړم بیا لاړم جنگ ته وی بیا چې مې غذا وکړه داسې ستړی شوم بیا رالم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تماشې له وی چې بیا مې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیکو بیا نبی علیہ السلام په سجده پروت دی وی چې په دریم ځل باندې کافر خو مردار کړو چې کوم قیدیان کړو غذا ختم شوله وی رالم چې نبی علیہ السلام بیا په سجده پروت دی ما ورته د الله پاک پیغمبره مبارک شه مونږ غذا وګټله مسلمانانو فتح ومونتله نبی علیہ السلام سر مبارک روچت کو د سجدې نه چې کله غذا ختم شوه نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایل چې د ابو جهل خبر را لوالی نو صحابه کرام روان شو نو عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ اولید چې دی پروت دی خو ساه پکې شته دی صرف زخمی دی نو یو حدیث مبارک کې راځي وایي د عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه په دې سینه کېناستو په دې سینه ورته داسې کېناستو دې سینې ته یې وخت چې کېناست وي د سترګې داسې وغړولې نو چې عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه باندې سترګې ولګېدې که نه نو د بیزو سروونکي ډېر اوچت ځای ته ختلی یې دا د ابو جهل الفاظ وخا عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه په دغه ټایم کې وی د بیزو سروونکي نن ډېر په اوچت ځای باندې ناسي نو عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ته فرمایلی وی او زه دې په سینه ناست یم وی کول څه غواړې ابو جهل ورته وی عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ وفرمایل وی سر دې قلم کوم سر درنه کټ کوم وی چې سر مې قلم کوي که نه ستا دا توره زما په سر کار نه کوي زما دا توره واله په دې باندې رانه سر ووخه ستا توره زما سر نه غوڅوي زما په دې توره باندې زما سر ووخه خو یو خبره درته کومه په دې به عمل وکړي عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایل وی سو وی زما دا سر به د دې اوږو سره کټ کړي ابو جهل ته وی زما دا سر به د دې اوږو سره کټ کړي چې په نورو سرونو کې دې غټ ښکاري چې روبې سې وای او خپل مرګري ته دې ووایه چې تاسو ورته پیغمبر وایئ وی هغه ته ووایه چې نن مې درنه څومره نفرت دی دومره مې درنه مخکې نه بس عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ چې توره اوچته کړه سر یې ووهه سر یې نبی علیہ الصلوۃ والسلام له راوړو وی د الله پاک پیغمبر د بدبخته د ابو جهل سر دا دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې ورته وکتل که نه
او عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ ټوله کیسه بیان کړه. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی وی یو زما فرعون دی یو د موسی علیه السلام فرعون. خو د موسی علیه السلام فرعون چې هغه کمزور او زما د دې فرعون نه وی ځکه چې فرعون چپور واغس کنه هغه وی آمنت برب موسی و هارون. فرعون چې کله چپور واغس نه هغه چې کړی وی ما ایمان راوړې پر رب د موسی او د هارون باندې. خو د ځنکدن ټیم په کې بیا توبې نه قبلې دي او زماغه فرعون په وخت د ځنکدن کې دا وی چې ستاسو پیغمبر نه مې اوس دومره نفرت ته چې مخکې مې تی دور نه وی زما د فرعون د موسی علیه السلام د فرعون نه زیات سختو. بهر حال غزا اوشوله الله تبارک وتعالی مسلمانانو ته فتح ورکړه.